والا هغه پکې شهید شو او نوم یې چا ورکړو نوم یې ورکړو ویل دا مومند د دورباخیر نه راغلی و هغه دا خودکشه مې وکړه شرم خبره ده شرم خبره ده زه هغې نه بعد چې کله دغه ووتو هغه خو نه دی سره دورباخیرانو دی لا خلکو دا ویل چې دا مونږ سرېنډر کړی دی دوی ته مو وعده کړی دی دا ووتو هغه ځای کې څنګه د افغانستان والا ورپسې دا وویلې امیر متقي چې زمونږ په دې خودکش حملو کې ډېره تجربه ده مونږ دا دیوال هم نشو بندولی دا جت څنګه راغوځار شو دا پلان کې کم دی دا د پښتون په وینه باندې پرې یو بازار کوي او د هغې نه بعد محمد صاحب ته زه دا خبره کوم مشتاق صاحب ته دا خبره کوم چې د هغې نه بعد اوله کې ده 15 کاله بېګا ما ته یو ترې ټېلیفون کړی دی د شالیخېلو نه ما ورته وویل الله به خیر کړي موږ ماربه یم چې چاته مې واورېدو بیا اوس موږ کور ته راشئ مې اخیستلې بیا موږ به تیارې شروع بیا یې ډرون کیمرې چلولې د مارکه په کوم ځای کې وشوه څوک پکې ملوث دي په هغه چې 15 کاله مخکې د دوی کومه رویه وه هغه نن بیا په شالیخېلو کې هغه شروع ما ورته وویل الله به خیر کړي ویل کله به خیر کېږي 15 کاله نه خو دوی راځي او ساتل که په کورونو کې ګرځي او په ویډیو کې ګرځي او دوی څنګه بېعزتي کوي زه اخري دوی ته دا وایم چې بس موږ امن غواړو موږ نه شو کولی موږ نور نه یې دی کوو موږ کې هغه ریزیلینټ فورس چې ورته ویلی چې دا ریزیلینټ قوم دی نشته دی موږ کې هغه حکومت نور وایي ډالۍ واخلي ته د قربانۍ کډونه رشته شو صاحبه نو چوپ پاتې کېدو ته جوړ نه یم ټکور ټکور سړی زما سرتورې تیراشي کړي پې مرخه یم زه خو زغملو ته جوړ نه یم بېزاره رایادېږي دا ژوند به دا خبره خو نه ماته خله خیر دی خو چوپ ودرېدلو ته ژوند نه یم د بچو ضرورت دی او هم دغه زموږ ژوند دی چې دې بېامنۍ یا بدامنۍ زمونږ د ټول کار نه زمونږ ژوند اخیستی دی غواړو دا چې دا ژوند د خپل قام له د قام د بچو له او دې مظلومې خاورې له واپس راولو ځوانانو زمونږ د باچا خان د سپایانو عجیبه قسمت دی من ته که دا کام من ته که د دې ملک دا حکومتونه من ته که دا ریاست او من ته که دا د ریاست ادارې په هر نظر ګوري او په کوم نظر ګوري من دا خاوره خپله مور ګڼو من خپل ځان د دې کام او د دې خاورې اصیل بچي ګڼو من ځان باندې قرض هم ګڼو من ځان باندې فرض هم ګڼو چې د دې خپلې خاورې چې د مور درجه ورته لرو پالنه یې وکړو ساتنه یې وکړو ګرانو مشرانو نن زه ډېر خوشحاله شوم چې دې امن پاڅون له ورځو نو ډېر خوشحالېږو وجه دا ده او موږ به نور هم ډېر خوشحالېدو موږ پښتانه پخپله هم حق پرست نه شو موږ پښتانه پخپله هم اعتراف نه شو کولی موږ پښتانه پخپله هم د بغض او د کینې نه کار لو زه په دې خبره پوهېږم موږ په دې خبره پوه یو چې د دې خاورې که
وایي چې نه منو د بل اختیار خپله خاوره خپل اختیار خپله خاوره خپل اختیار دې ماربلو ته ګورئ بیا به اواز تیز کوئ خپله خاوره خپل اختیار خپله خاوره خپل اختیار پښتنو عوامي نیشنل پارټي د کام نه ګیله نه ده کړې په ولي باغ کې دماکه کېږي په ځای د دې چې پښتون تاریخ ژوندی پښتون روایات ژوندي او د پښتنو روایات دا دي چې که دشمن کری غمی شي دشمن کری سامي راوشي پښتانه که ورځي نه خو په کور کې غم راضي کوي دا د ممنګ سپین ږیري ناست یئ د وجرو او د جرګو مشران یئ ما سره به اتفاق کوئ خو ګورئ چې موږ جنازې پورته کولي او من پورې به زموږ عزیزانو تربورانو مخالفو پشموزې کولې من به جنازې پورته کولي او من به د پارلمان نه بار ساتلو من به جنازې پورته کولي او زموږ به میډیا ټرایل کاو خو پښتنو او د پښتنو بچو تاسو به هم ګواهي کوئ دا ټول قوم به هم ګواهي کوي دا تاریخ به هم ګواهي کوي چې موږ د قام د حق او د بقا جنګ او خبره که د سر قیمت پکې راغلی دی موږ د خپل قام خبره نه را پرېښودې او وعده یې ځای تکراروو چې موږ به د خپل قام خبره نه پرېږدو ما ته نن پته ولګېده چې په دې مومندو کې کشمیر سره همدردي کېږي نن پنځه شپږ پروګرامونه جوړ کړي دي ښه خبره ده په 2000 روپۍ ورکولو والا تاسو هم ښه مست شئ ښه زه 2000 روپۍ ورکولو والا خبره نه کومه زه د اخیستو والا خبره کوم چې دا چا اخیستي وي دا نه وه پکار او دا نه ده پکار دلته یوازې د دې مومندو نه ای پښتنو ای پښتنو نن د پښتنو د سلو جلسیان ته زموږ تورسرې راځي چې دا روایات بولي خو مجبوره دي هرې تورسرې د خپلو بچو د ګلانو د ښکلو تصویرونه نیسلي دي څوک وایي 15 کاله وشو چې روک دی څوک وایي 7 کاله وشو چې روک دی څوک وایي 8 کاله وشو چې روک دی د جنتي خاورې پیدا یو وسایل راله پردو خواړه او زموږ تنکي تنکي ځوانان په لکونو ځوانان راله مسافرو خواړه خدای ته وګورئ رسول ته وګورئ پښتنو یو کېږي به دلته علما کرامو صاحبانو زما نه ګیله وکړه چې بابک صاحب ګیلهمن دی زه ګیلهمن د قام دپاره من نه یو د ذات دپاره نه یو زه تپوس کومه چې دا کوم خلک دلته دهشت او وحشت خورئ منصوبه معلومه ده منصوبه ساعت معلوم دي چې سرغنۍ امریکا ده ملګری پاکستان دی او ملګری طالب دی په دې کې بله رای نشته خو له پښتنو دا کوم خلک چې ترخهګري کوي نامه د شریعت علي وایي دا غیر شرعي دی دا کار غیر شرعي دی دا کار غیر شرعي دی من ټولو پښتنو ته پته ده چې د شریعت اواز د جومات نه پورته کېږي د مدرسې نه پورته کېږي د جنازګاه نه پورته کېږي
د عیدګاه نه پورته کېږي ګیلم کوو خو درخواست کوو د جومات امامانو ته د مدرسې محتممانو ته عالمانو ته د تبلیغ مشرانو ته د خانه کعبې امام ته چې د خدای لپاره د خدای د اتې سپارې قرآن راوالی او د دې قرآن نه ثابته کوي چې دا کار غیر شرعي دی دا د ټولو پښتنو مطالبه ده او په دې مطالبه نه څوک خفه کېږي نه چې که یو سړی وایي چې زه د قام په غم کې شریک یم نو دی څنګه شریک دی دی به ظالم ته ظالم نه وایي دی به بدو ته بد نه وایي دی به ظلم ته ظلم نه وایي دی به غیر شریکار ته غیر شریکار نه وایي دی به میدان ته کېږي نه او بیا به وایي چې زه د قام ملګری یم نو ټول زموږ ملګري دي خو قام یو طرف ته ګورئ بل طرف ته ګورئ چې د 45 کالونو دا د وسایلو قبضه چې دا معدنیات زما خو زما او زما د بچو نصیب شو دا تیل زما خو زما او زما د بچو نصیب شو د قام دا ګیس د پښتونخوا پیداوار خو د پښتنو بچو او د پښتون قام نصیب نشو دا ځنګلات زمونږ د دې خاورې آمدن د دې خاورې د آمدن ذریعې د دې خاورې د آمدن ملکیات خپلو ټوپو کې راشئ ټول کارکنان او ټول عہدیداران د خپلو پارټو لیډرشپ مجبوره کوي چې د پارلیمان دننه هم او د پارلیمان نه بهر هم راشي د قام خبرو کې د قام د بچو خبرو کې او د دې صوبې دا خبرو کې ګرانو مشرانو زه خبرې به لنډوم او دا هم خیانت دی خیانت دا هم خیانت دی زه ګیله نه کوم خو موږ د ټول وروسته پرېښودو چې خلک لاړ شي که خلک لاړ شي او که خلک ناست دي موږ به د قام خبره نه پرېږدو انشاءالله تعالی سره وعده کوي إمال خان إمال خان بابت سردار حسين بابت نرس پختون بابت نر ولی پختون ولی مولانا ترکا زنار لكم زنار لكم زنار لكم دا غیر جواب را کوي چې زواما چې یو دی ټول وایي چې ټول پښتون یو دی یو دی ګوره اوس چې د پی ټي آی مشران د جومات مشران د جمعیت مشران د پیپل پارټۍ مشران د پی ټي ایم مشران او د عوامي نسل پارټۍ ټول مشران په شریکه د قام او د قام دا خبره کوي دا انقلاب دی که انقلاب نه یې تاسو راکوئ نو زه به تاسو ته وایم چې یو قدم یو اواز انقلاب یو قدم یو اواز یو قدم یو اواز دا اواز ډېر پس اواز یو قدم یو اواز دا غل اواز نه راځي